د افغانستان واکمنۍ د 2013 زیږدیز کال پورې د افغان پرمختللو وسلو شرکت AWC د جوړولو لپاره یو ستر ملي پلان اعلان کړ. بلخوا افغان ځواکونو له پاکستان څخه را لیږدونکي وسلې نیولې دي. دا څه ډول وسلې دي او په تور یې څوک نیول شوي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغان واکمنۍ د تازه پلان خبر لرو، خو پیل د وسلو پر نیولو کوو. د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یې له ګاونډي هیواد پاکستان نه افغانستان ته د وسلو د قاچاق یوه لویه هڅه شنډه کړې ده. د وزارت په وینا افغان ځواکونو دغه وسلې هغه مهال نیولې چې قاچاقبر غوښتل د افغانستان ته انتقال کړي. نیول شوي وسلې 34 میله تومانچې، 45 ټوپکې، 4 میله M4 ډوله وسلې، 1 میل کرنکوف یا کلاشینکوف او یو شمېر نورې سپکې وسلې. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا ډول عملیات د هیواد په کچه د ناامنیو او ناقانونه کړنو د مخنیوي لپاره د دوی د هڅو یوه برخه ده. د افغانستان حکومت د 2013 زیږدیز کال پورې د افغان پرمختللو وسلو شرکت AWC د جوړولو لپاره یو ستر ملي پلان اعلان کړ. دغه طرحه د هیواد د دفاعي خپلواکۍ پر لور د بنسټیز ګام په توګه معرفي شوې ده، چې له مخې به یې افغانستان د پرمختللو وسلو، توغندیو، ډرونونو او راتلونکي نسل کوچنیو وسلو د ډیزاین او تولید وړتیا ترلاسه کړي. د چارواکو په وینا د دې پروژو لپاره د راتلونکو 10 کلونو په اوږدو کې له 180 میلیارد ډالرو څخه ډیره پانګونه اټکل شوې، چې تمویل به یې د اوږدمهاله سرچینو، دفاعي قراردادونو او ستراتیژیکو نړیوالو ملګرتیاو له لارې ترسره کیږي. حکومت ټینګار کوي چې د دې ستر پلان عملي کیدل به نه یوازې د افغانستان د دفاعي سکتور د پیاوړتیا لامل شي، بلکې لسګونه زره تخنیکي دندې به هم رامنځته کړي او هیواد به د سیمه ایزو دفاعي تولیداتو په مهم مرکز بدل کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.